نن د بليلي علاقاي يونټ لخوا دا احتجاجي مظاهره د عثمان لالا شهید د سرویسي تیاری په حواله شوه. د دې صدر صاحب محترم رئیس جلسه صاحب، علاقاي سیکرټري اسد صاحب، پروفیسر اسد صاحب، رحمت صاحب او سپینږیرو نور ځوانانو بچیانو ټول اجازه موږ چې دا نن کوم مظاهره کوو د دې لپاره موږ یو مقصد لرو، یو فکر لرو، یو تیاري کولو لپاره. لکه موږ چې را روان وو جلوس او خلک مو خبرول پر دې باندې چې دا جلوس دی یو فلاني ځای کې نن مظاهره دا اعلان دغه د دې لپاره چې عثمان شهید پنجابي استعمارګرانو یو داسې وخت کې شهید کړ چې زموږ د پښتونخوا وطن حالات او د افغانستان آزاد افغانستان حالات یو داسې موقع باندې دي، یو داسې حالات باندې دي چې پښتونخوا معقول پښتونخوا وطن کې خو موږ تقسیم یو لکه چې موږ ویلي دي جنوبي پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا، شمالي پښتونخوا یا اوس خیبر. دا خیبر پښتونخوا موږ اتیا کالو بعد دا نوم صرف او دا خیبر لفظ یې پکښې اضافه کړی دی. پخوا NWSP به ورته ویل، اوس PKP ورته وایي. KPK یعنې که سره نوم جوړېږي نه زموږ داسې یو نوم یې پرېښودی چې هغه سره نور موږ وطن نوم لرو افغانیت، محکوم افغان وطن، افغانیه ورته پښتونخوا ووایي، پښتونستان وطن. دا زموږ نوم دی. د دې وحدت لپاره عثمان لالا شهید جدوجهد مو او ډېر لوی جدوجهد د افغان ساون انقلاب او د هغې کامیابي لپاره د ضیاءالحق ماشاءالله بیا دا نور استعماري حکومتونه د مشرف ماشاءالله پورې او دا اوسنۍ د باجواره غیر اعلان شده ماشاءالله دا نن هم ماشاءالله موږ هر قسم دا غلامي داسې نه وي چې به څوک بشکر وي یا به زولنې ولري. غلامي دغه خبره ده چې زموږ باندې تحریر او تقریر پابندي ده، په موږ باندې د زبان پابندي ده، په موږ باندې په تعلیم او صحت پابندي ده. موږ روزګار نشته، موږ پلانې شو، موږ بې وطنه یو، موږ هېڅ شی نشته. په دنیا کې د هر چا نومونه دي مګر یو پښتون قام داسې دی چې هغه په دا محکوم وطن کې، محکوم افغانستان کې دا نوم نه لري، بې نوم. د دې لپاره عثمان شهید خپل جدوجهد کاوه. اوس چې دا حالت موږ وطن محکومه پښتونخوا کې دی، دغسې بیا په پاکستان کې موږ استعماري ریاست د پنجابي وجه دی، په هغې کې بیا بلوچو سره، د سندیانو سره، سرحدیانو سره، د کشمیریانو سره هم بالکل دغسې رویه ده لکه زموږ قام ګچکا شوې ده. هر ځای چې د دوی ضرورت وي په زور یې ځینې راګرځي، په قیمت یې ځینې راګرځي، په دلالي باندې راڅخه ګرځي. که هغه مځکې وي، که هغه د مځکې دننه قدرت چې کوم موږ ته نعمتونه راکوي، که هغه وي. دا ټول پنجابي استعمارګران له موږ یې ګرځولي دي. نن موږ بې توانه یو، نن موږ حتی عزت، ننګ او ناموس د دوی په لاس کې دی. موږ یې حفاظت لپاره لانس کوو. اوس زه تاسو یو په اقتصادي طور باندې مانه محکوم قومونه بلوچ، پښتون، سندهی، سرایکای، کشمیری دا یې محکوم کړي دي. بله خواته د پنجاب ولسونه هم محکومه دي، غریب ولسونه هغه هم دي. په موږ باندې د پریس پابندي ده، په
موږ باندې د سوشل میډیا او د نورو چې الکترونیک میډیا ورته وایي د دې پابندي ده اخبارو دا ده او اقتصادي طور باندې دوی په دې حالات دي پنجابي استعمار ریاست پاکستان په داسې وخت کې چې بالکل د تنخواو پیسې نه لري دوی د تنخواو پیسې نه لري موږ چې څه وسایل دي موږ چې څه ټکسونه دي دا ټول دوی رایوځای کوي او خپل پنجابي ریاست استعماري فوج ته پنجابي فوج ته ورکوي هغوی لپاره یې د دنیا ټول سهولتونه ورکوي هغه ټول سهولتونو باندې دوی موږ معقول کوي په آزاد افغانستان کې د طالب په نامه باندې جنګ کاوه ټولې دنیا ته ویلې چې موږ مداخلت نه کوو مګر نن دا مداخلت نه دی ښکاره جنګ ورته وایي چې د افغانستان په خلاف پنجابي استعمارګر ښکاره جنګ شروع کړی دی ښکاره حملې دي نوم د طالب دی مګر عسکر د پنجابي فوج د ده ملیشې دي د ده نور جنګي یونټان دي چې هغه هلته په افغانستان کې جنګېږي او افغانستان د یو ودې لپاره د خوشحالۍ لپاره دې لپاره یې نه پرېږدي دوی دا خبره کوي چې غني بابا دې لیدي غني بابا دې ولې لیدي غني بابا په دې باندې دې لیدي چې هغه ډېرونه جوړوي هغه کارخانې جوړوي هغه سکول تعمیروي هغه افغان ملي اردو جوړه کړې ده هغه افغان ملي پولیس جوړ کړی دی هغه عدالت جوړ کړی دی په دې باندې د ده نه دی د ده څنګه افغانستان کړ د ده داسې افغانستان کړ چې قبرستان څوک پکې خبره نشي کولی څوک دا جرأت ونه کړی شي چې موږ باید موږ ثقافت موږ تاریخي دود دا پنځلس کلن تاریخ د افغانستان د دې نوم دا ورکول غواړي حتی افغانستان تقسیمول غواړي او موږ او د افغان ملت ترمنځ یو اصلي کار تېر کړی دی موږ یو بل ته نه پرېږدو موږ یو بل غم او خوشحالي کې نه پرېږدو موږ باندې دا پابندیان او د دوی دا خامخیالي ده چې موږ په افغانستان ونوسو دا ممکنه نه ده هر څه چې کېږي جنګ لپاره مو تیار دي خپل زور به راواخلو خو پنجابی استعمارګر د افغانستان پښتون لپاره یا د افغانستان د ازادۍ لپاره دا موږ نه دا فیصله شوې د عثمان لالا بدله ده اوس چې موږ په جلوس کې راغلو وایي د عثمان لالا شهید په مینو په موږ انقلاب دا ډېر ښه پایله ډېر ښه خبره ده مګر دا ناممکنه ده څنګه ناممکنه ده چې موږ منظمه پارټي نه لرو موږ منظمه پارټي نه لرو موږ منظم تنظیم نه لرو دغه ناره موږ نه ده درکړې پارټي نه ده درکړې بلکې دا مخصوص انسانانو یا ملګرو جوړه کړې ده موږ دا وایو تنظیم به داسې وي دلته د فوج پنجابي فوج داسې نه ناسته روزانه چې وایي کښېني ناسته وي چې ولاړ شي ولاړه وي چې وایي دا ناره وکړو دغه ناره بیا بل وار بل هدف لري بیا به هغه هدف د ځانه به نارې نه لګوي لرو به ښه خبره ده موږ په ډېر خوشحالېږو مګر د پښتونخوا ناره نه نارې کمې دي دا چې کوم زموږ مرکزي پارټۍ تاسو ته د والچاټینګ لپاره مې کړي دي کوم چې نارو لپاره مې کړي دي د هغې علاوه بیا چې دا څومره دا ډېر کم شی دی چې موږ یې په ځان باندې ویم د دې سره د یونټانو نتیجه د علاقو یونټان د خپل غریب ولس سره تعلق او هغه په دې باندې راګډول دغه ترتیب باندې لاندې ادارې به بالا ادارو ته تابع
هیڅوک په مرکزي صوبایي ضلعي علاقاي کې به نه ډلېږي، په خپل دایره کار کې به ډلېږي، په خپل حدودو کې به ډلېږي. که داسې تنظیم موږ ولرو ساینسي انقلابي منظمه، نو د عثمان لالا شهید ارمان هو د خاني شهید ثواب تر اوسه پورې چې کوم شهیدان شوي دي دا هغه ټولو بدل رسای شو په هغه صورت کې چې موږ یو منظم پاتې موږ یو منظم تنظیم ولرو. د افغانستان دفاع په هغه حالت کې پیدا ممکنه ده چې موږ یو منظمه تنظیم او پارټي ولرو او د دې ادارې دا ادارې د دنیا قوانین چې دي د ساینس د هغې مطابق دا جمهوري دا اکثریت د اکثریت پابند داسې دا به چلېږو او دا به جوړوو. دا ستاسې ارمان دا بچیان به یې وي، شاید موږ نه وو. دا بچیان چې ناست دي دا بچیان به دا ارمان یا به موږ رسوو دوی ته به یې پته موږ په داسې اوس ضرورت د دې چې موږ د خاني شهید ثواب تر ننه پورې چې کوم شهیدان دي د دې بدله اخیستلو ارمان لرو، انتقام جذبه لرو. که لرو نو بیا به اوس اووه تاریخ کې کومه جلسه کېږي دا ټول ناست ملګري دا بچیان ملګري دا به خپل پلرونو ته خپل وروڼو ته خپل اکاګانو ته خپل عزیزانو ته هر یو ورته ووایي هغه ته د هرې پارټۍ چې وروڼه دا د سیالي خبره ده، دا د موږ مرګونو اختتام خبره ده، دا د عثمان لالا شهید ارمان پښتونستان خبره ده، د پښتانه وحدت خبره ده. نو تاسې به راځئ دا جلوس به د داسې شو دا بچیان به پکې ځوانان به پکې او سپین ږیري به دا به ټول منظم انداز باندې داسې نه لکه نن جلوس چې کوم و زه د نن جلوس هم ټول کارکونان ملګري چې موټر سایکلان والا بې ترتیبه تیزي یو بل څه مخته تګ کوشش دغسې موټر دې کې موږ تاوان مو انساني هم دی دا یو ملګري چې موږ تاوان دي اوس خدای مکړه که لاس یې مات شي که پښه یې ماته شي دا تاوان د موټر تاوان یې اقتصادي تاوان نو جذبات په خپل ځای دي تنظیم په خپل ځای او چې دښمن دا وویني چې داسې بې ترتیبه خلک هغه زړه نور خوشحاله چې موږ په دوی باندې حکومت کوی شو موږ په دوی باندې خپل باداري کوی نو هغه او که موږ یو منظمه کانفرانس جلوس وکړو نارې وکړو کوم چې پارټي وکړو نو بیا به دا یو بل هغه به بېله جنګه دا پنجابی استعمارګر ورسره نور استعمارګران دا ډېر بزدله خلک دي دا دونه یو تاثره وایي دا داسې دی لکه د کاغذ زمری د کاغذ زمری کوی نه شي بېوسې په خپله یې جوړوي مګر هغه ډېر بزدله دی که موږ ورته یو تنظیم وکړو پارټۍ مو جوړه کړه دا ټول شیان چې کوم ستاسې په زړونو کې دي دا ستاسې ارمانونه د دې تکمیل ممکنه ده دغسې د افغانستان نو په اووه تاریخ باندې د دا ټولې علاقې نه بیا خاص رنګي ناظرانو ته چې دلته یې پای دی له سره به ځي او تر بازاره پورې ساینس کالج کې به زموږ جلسه وي تاسې ټول به راځئ ټرانسپورټ به بیا چې کوم ځای کې د روڼو هلته به جلا ځای وي هلته به ډډېږي بیا به پښو راځي او پښو به دا کتارونو کې لکه بلکل زه به دا یو منظمه کام یا یو منظمه کام نه یو فوج چې کتاره وي څلور کسانو به پنځه کسانو به یا په ماجد کې چې کوم صفونه موږ جوړوو د لمانځه لپاره
دغسې صفونو کې به را روان یاست، باجرأت به یاست، باهمته به یاست او دښمن ته به دا وایاست چې موږ دغه یو او انشاءالله اوس مو وس نشته، ایښې مې یاست، پرېښې مې نه یاست. دغه کار او د دې لپاره ټولو علاقو کې دا تیاري ده. نو هغې تیاري په داسې مقدار باندې په 7 اګست باندې چې دا کوټه ښار بلکل د انسانانو ډک وي، روډونه، میدانونه، بسونه، دا داسې نو د دې غړي به تښتي نور، او چې دا د دې غړي د دښمن پنجابي استعمارګر بزدله دښمن ده، دا غړي موږ دغه شی نو موږ به نور خپل حقوقو ته نږدې کېږو، خپل حالات به نږدې کېږو. نو ملګرو تاسې څخه خواست دی چې دا ډېر وخت موږ ته ضد و، موږ پارټي کمزورې شوې ده، په موږ پارټي کې خپل د بیرون څخه داسې شیان راغلي وو چې هغه پارټي سپکاوی د مشرانو سپکاوی سره د دا ټول شیانو ته به راغلی دی. خدای دې وکړي دښمن موږ د روزانه له صحیح تعلیم د کار کې په دې باندې ولسي نه چې خپل نو خوند دغه کې عثمان شهید یو تقریر کې دا وایي چې خوند دا کوي چې دښمن دې ووځي او چې څو واره دښمن ورځي دوګونې واره نور بلا کېږي، نور مضبوطه کېږي، نور خوشحاله کېږي. او تاسو ته بلکل په هر یقین باندې دا ډاډ ورکوو پارټي له طرفه، قیادت له طرفه چې هغه هر شي دښمن مقابلې ته تیار شي، مګر چې کام ورسره ملګرتیا په دې انداز ملګرتیا نه چې هجوم د تنظیم انقلابي تنظیم ساینسي تنظیم. نو تاسو ته خواست کوم چې د هغې تیاري شروع کړي، د نن ورځې څخه د اوس څخه دا بچیان بندي، نارې بندي، جلوس به راولي او نور چې نه دي راغلي هغوی ته به خواست کړي چې د ډېر لوی تاوان موږ کړی دی د عثمان لالا شهید نه یې څوک پوره کولی، مګر د هغه د څلوېښتۍ دا احتجاجي جلسه ده. ډېره مننه. دا و